سلامونه دوستانو د سبا نیوز بانې ګلسمان د سره مخاطب یم. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 2 ورځې له مخه په پېښور بچاخان مرکز کې د عوامي نیشنل ګوند له طرفه یوه جرګه رابلل سوې وه. په هغه جرګه کې مختلفه پرېکړې وسولې، مختلفه بیانونه وسول. په جرګه کې هغه جرګه 28 نکات لرل چې تېره ورځ موږ په هغه باندې لایف خبرې هم وکړلې او د هغې جرګې څونه نکاتونه وو هغه موږ په هغه جرګه کې بیان کړل. نو یو کلیپ در سره شیر کوم دوستانو د هغې جرګې د ممبرانو کوم چې په سوشل میډیا باندې ډېر وایرل دی او ډېرو خلکو په دې باندې ریاکشن هم کړی دی او په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو دا غوښتنه هم کړې ده چې باید په دا خبرو باندې عمل وشي. نو دغه کلیپ نن موږ رااخیستی دی او تاسو سره شیر کوو. دا د یوټیوب چینل څونه هم ملګري دي له دغو سره شیر کوو. تاسو هم په دې باندې خپل نظر شریک کړئ چې آیا دا رقم ته کول پکار دي که نه. نو راځئ چې هغه کلیپ وګورو. دا پېښور پرې محفوظ پاتې شي چې دا وزیرستان د قبضه شي، دا لکه محبت او بنو ور وانه دسته. دا د جنگ به دا نه وي چې په باجوړ کې به جنګ او خلک به په دیر کې په ټینټونو کې ناست دي. دا د جنگ به دا نه وي چې په خیبر کې به جنګ او خلک به په جلوزو په کیمپ کې ناست دي. دا دلته جنگ ورور او ټول پنجاب ته کډین غاړي یا ټول چې کوم دینو بیا مرګ ته ځان وتړي. که دا کار ستاسو نه نه کېږي نو موږ د باجوړ ارمن ایکشن کمیټۍ دا فیصله کړې ده چې بیا به موږ په دې خپلو ټولو قبایلو باندې ګرځو. د نن نه بیا ستاسو د سیاسي پارټو خپله او زموږ خپله چې ته زما غم ته نه تیار، زه ستا غم ته نیم تیار. زموږ او ستاسو لارې به جدا شي. تاسو خپل غم کوئ یا خو به چې موږ کوم اعلان وکړو یا تاسو اعلان وکړئ یا به موږ ټول قبایل په مشترکه طور باندې یو کمیټې جوړه کړو. موږ به درته اعلان وکړو چې په فلانۍ ورځې باندې به موږ اسلام آباد ته ځو. بیا راسره ټول روان شئ. څومره منتخب غړي دي، څومره د پارټو سربراهان دي، که راسه په دې دوو کې یو تم نستی تیار نو نور وروره دا په پاڅونونو باندې موږ ستړي شو. موږ پاڅونونه کوو، په لکاو خلک راوباسو. تاسو راشئ تقریر راته وکړئ او بیا ننځئ. که تاسو ووایئ چې موږ هم کشران او تاسو هم مشران نو بیا تاسو اعلان وکړئ چې په کومه ورځ د پارلیمنت مخې ته تاسو د دې امن دپاره احتجاج کوئ چې په نیشنل الیکشن پلان دې عمل وشي او د حکومت پالیسیانو خصوصا د افغانستان متعلق چې کومه پالیسي ده دا دې درسته کړی شي. که دغه ستاسو نه نه کېږي دا اعلان به دله موږ د پاټه کمیټي به جوړه کړو. دا اعلان به دله موږ وکړو خو بیا زموږ سره لاړ شئ. که په دې دواړو کې یوې ته تیار نستئ نو ستاسو خپله لار او زموږ خپله لار. ډېره مهرباني. نو دوستانو تاسو هغه کلیپ راسره وکتئ. دغه 2 کسانو کوم چې د سیاسي کسانو سیاسي پارټیانو نه دا غوښتنه کړې ده که چیرې تاسو موږ سره په یوه لاره باندې نه ځئ نو بیا تاسو خپل کار کوئ، موږ به خپل کار کوو. نو په دغه خبر باندې ډېرو خلکو ریاکشن هم کړی دی او دا غوښتنه یې هم کړې ده چې باید هغه رقم ته وسي. نو د نورو تازه معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.